په دې سایډ کې چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري نو دا د کوټې یو مقبره ده. په هغې کې د یو کس دا ویډیو کړی ده، یو قبر سوری شوی دی، د هغې نه ناشنا ناشنا اوازونه راخیږي. الله دې مونږ ته معافي وکړي. دا ویډیو در سره شریکوم، په خپله هم وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او په کامنټس کې خامخا استغفر الله ولیکئ چې څومره هم کېږي شیر یې کړئ. که داسې زموږ په دې ورونو کې مونږ په خپله یا نور څوک کسان یي داسې مونږ ګناهګار وو چې مونږ ته پته وي چې آیا زموږ نه دا ګناه کېږي، نو چې مونږ په هغه ګناه باندې الله ته د زړه نه توبه وباسو او بیا هغه ګناه نه کوو. نو ویډیو په خپله هم وګورئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ ځکه چې ډېره د عبرت ویډیو ده او کمنټس کې خامخا استغفر الله ولیکئ. راځئ چې دا ویډیو وګورو. زما وروڼو دوستانو، هغه چې دی زموږ کور دی، تا واورېدل؟ هغه زموږ کور دی. د شپې هره شپه دا قبر کې اوازونه موږ اورو. نن بیا تاسو ته هم زه ښکاره کړم چې دا قبر کې هر ورځه داسې اوازونه وي. دا دی استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې ویني چې دا داسې اوازونه د دې قبر څخه موږ اورو. هر ورځه هره شپه موږ دا اوازونه اورو. دا هدیره ده او تاسو ته ما خپل کور هم ورښکاره کړ. واورېدل؟ دا دی هر ورځه موږ دا اوازونه د دا قبر څخه اورو. د دا قبر څخه زما وروڼو دوستانو اوازونه راځي. نو استغفر الله ووایاست، ځانونه اصلاح کړئ، کلمه ووایاست. او څونه چې کېږي دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ د الله دپاره چې خلک ځانونه اصلاح کړي.